سلامونه دوستانو، نوم د روغ او جوړ بوی. نو ډېری ملګرو ویل چې موږ څنګه له دغه د همسټر ایډ ای په نوم کوم ویبسایټ چې دی دوستانو دغه چې کوم راوته دی پنګ اچونې په دې کې څنګه کولی شو خپلې پیسې ولیږو. ما ویډیو هم درته جوړه کړې وه، نو هغه ویډیو کې مې هم تکړه درته ښودلې وه، خو نن زما څلورمه ویډیو هم پوره شوې ده دوستانو. کله چې تاسو خپلې پیسې لګوئ له هغه مخکې زه راځم دلته کلیک اخلم او خپل کوم نن ورځې ګټه چې دی هغه ما نه دی ترلاسه کړې، هغه ګټه ترلاسه کوم. له هغې وروسته بیا تاسو ته ښیم چې څنګه له دې څخه ویډرا وکړو. نو را به شم دغه اپشن باندې به د کونټیفای اپشن باندې به دوستانو کلیک ورته واخلئ تر څو موږ د نن ورځې هغه ترسره کړو. هره 2:30 بجې راځئ تاسو د ورځې تاسو ته به خپله دغه سټارټ کونټیفای باندې کلیک اخلئ، خپله ګټه به تاسو درکوي دوستانو. نو لږ منتظر کېږو تر څو د نن ورځې ګټه ما ته هم راکړي. نو لږ منتظر کېږو تر څو دغه کونټیفاینګ پای ته ورسېږي او زموږ ته د نن ورځې ګټه هم راکړي. زه در 20 ساعته 40 دقیقې 30 دقیقې وروسته بیا هم کولی شم. ما ته نن ورځې ګټه هم دوستانو راکړه 30 ورځې وروسته، البته 20 دقیقې 20 ساعته 30 دقیقې وروسته بیا هم کولی شم چې راشم او دغه ډالر ترلاسه کړم. 3.43 فیصدي ما سره دی، غواړم دغه ویډرا کړم. راځم هوم برخې ته. په هوم برخه کې به تاسو دوستانو څه وکړئ، را به شئ ویډرا برخه دلته تاسو ته ښکاري، په دغه ویډرا برخه باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. نو راځم په دغه ویډرا باندې دوستانو کلیک اخلم. ما سره په الحال 3.43 USDT دی راځو. مینیمم USDT چې دی هغه 2 USDT دی دوستانو. تاسو به هره ورځ دغه له دغه هغه څخه تاسو لیږلی شئ ویبسایټ څخه. زه مثلا راځم 3.43 USDT دغه انتخاب هم کړم. ستاسو انتخاب کړ په دغه ادرس کې به تاسو څه وکړئ، لاړ به شئ باینانس ټرست والېټ هر ځای ته چې څه هلته به تاسو د BEP شل USDT ادرس واخلئ. TRC شل ما ورته راخلئ، BEP شل تاسو دلته ښکاري دغه ادرس به ورته راواخلئ. هر ځای نه چې راکپي کوئ راکپي به یې کوئ او دلته به ورته واچوئ، هغه پاسورډ ورپسې ورکوئ. پیس هم 0 USDT دی، کوم پیس نه کټ کوي. راځو کنفرم باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې کنفرم باندې کلیک واستو لږ منتظر کېږو دوستانو تر څو موږ ته ویډرا وشي. نو لږ دوستانو منتظر کېږو. تاسو کتلی شئ ویډرا سکسس شوله، زموږ ته به ویډرا دوستانو ژر تر ژره راورسېږي. د تاسو ویډرا زر ترسره کېږي. ما تقریبا له دې څخه مخکې هم 2 USDT ولګل، یوه ورځ مې ترې 3.43 او بیا 2 USDT او بیا اوس 3.43 USDT. نو ټوټل ما ډېره ویډرا له دې څخه کړې ده دوستانو. تاسو ته به زه اوس شمار هم کوم. ما پکې دوستانو 11 USDT ما په دې کې اچولي وو، پنګونه مې پکې کړې وه چې 3.43 سنټه، یعنې زه په الحال تقریبا 4 سنټو ته اړتیا لرم خپل، یعنې خپل سر ما اوس هم پوره کړی وه. 4 سنټه خو دومره شی نه دی که تاوان هم شي که نه. نو 4 سنټه زما خپل سر له دې څخه پوره کړی دی. له دې وروسته چې زه څومره USDT له دې څخه لګم هغه به ټوله ګټه وي زما لپاره، صحیح ده. به ټوله ګټه وي له دې وروسته چې زه څومره ویډرا له دغه هغه څخه کوم ویبسایټ څخه دوستانو. نو دغه د ویډرا طریقو چې څنګه له دې څخه موږ تاسو ویډرا کولی شئ دوستانو. نو د بل ویډیو چې بیا به زر ځان تاسو لپاره داسې یو بل نوی ویبسایټ معرفي کوو، نو تر هغې تاسو په لویه لاس پرم ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.